په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې د افغانانو د نیولو په اړه د نړیوال بیړنۍ مداخله وکړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د پولیسو له لوري د افغانانو د خپل سریو نیولو او بیرته ګرځولو ته جدي اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د کډوالو چارو په نړیوال سازمان او د بشري حقوقو په نورو سازمانونو غږ کړی چې په دغه چاره کې بیړنۍ مداخله وکړي. لا تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پولیسو د افغانانو په کورونو چاپې پیل کړي او لږ تر لږه 800 افغانان یې نیولي دي چې په دغه نیول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ایکس خواله رسنۍ لیکلي چې د قانوني اسنادو په شتون کې د افغانانو په نیولو اندېښمن دي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د سفیر په خبره د NOC د اړتیاو صادرولو پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د خپل سرو نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. یاد سفارت تر دې وړاندې لیکلی وو په شړل شویو کسانو کې 130 هغه افغانان دي چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وه، خو مخکې د تمدید غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت همدغه راز ویلي چې د پاکستان حکومت دغه کړنه د هغو ښځو او ماشومانو چې اوس په پاکستان کې بنه پاتې دي د غمجن جلا کېدو لامل شوي. د افغانستان سفارت په ځانګړې توګه د غیر مسؤلانه نیول کېدو او د کورونو د پلاټلو په اړه لیکلي. موږ په درناوي د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دغه فشاري اندېښنو ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي. یاد دې وي چې لا تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پولیسو د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات ترسره کړي او کور په کور تلاشي او د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې په نیول شویو افغانانو کې هغه افغانان هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري.